که تاسو فکر کوئ چې کنټینیو بریک او همدارنګه پاس دا په یوازې په هغه ځایونو کې استعمالیږي لکه بعضې کسان چې په تاسو ته په ټیچ کوي په نورو کورسونو کې چې دوی یوازې هغه رینج فنکشن رانیولی وي او د هغې سره استعمالوي چې بریک کا کنټینیو کا داسې کا واسې کا. نو زه به نن ورځ تاسو ته د دې هغه راز وایم چې کوم په انسټاګرام، ګوګل سرچ او همدا سرچ انجین او ای آی سیستمونو کې کاریږي. ریل اگزامپلز تاسو ته وایم چې څنګه موږ په کومو ځایونو کې مو تاسو کنټینیو بریک او پاس کولای شو. لومړی مثال زه تاسو ته وایم. ګورئ زموږ ستاسو کمپیوټر ده پاسورډونه لري صحیح ده. پاسورډز از ایکوال ټو دلته زه تاسو ته یو شی وایم چې هغه لیست نومیږي. دغه لیست چې کوم دی د لیست زه ورته ته ویډیو اسان کړم 1 2 3 یو پاسورډ شو، بل پاسورډ دی متی او بل پاسورډ دی مطلب زیارمال او بل پاسورډ دی لایک خان. ګورئ دا لیست دی صحیح ده. لیست مې تر اوسه تاسو نه دی ویلی. لیست په راتلونکي ویډیو کې په ډیټیل سره د زیرو نه واخله تر هیرو پورې ټول په هغه به زه تاسو ته وایم. دلته لیست مشکل پیدا شو. نو داسې ده چې اوس دغه لیست دی صحیح ده. دا لیست موږ د دې لپاره کاروو چې زیات آیټم پکې را واچوو، ځکه په یو وریبل کې موږ زیات شان نشو اچولی، زیات الیمنټ نه ځایږي. نو د دې په خاطر موږ د هغې لپاره موږ لیست لرو. لیست ډیټا سټرکچر دی چې ډیټا پکې سټور کېږي صحیح ده. په دې وریبل کې ټوله ډیټا سټور شوه. نو دا به زه په راتلونکي ویډیو کې به ډیټیل سره تاسو ته وایم، خو صرف او صرف تاسو زده کړئ چې دغه لیست سټرکچر ده. په دې کې زیاتې ویډیو دغه یو وریبل ته زیاتې ویډیو اسان کوو او دغه بیا استعمالوو. اوس راځو نو دلته زه اوس فار ورته کاروم. for password and passwords دا داسې وایم چې که چېرته پاسورډ و په دغه کې زموږ تاسو هغه ټارګټ پاسورډ شته و نو موږ تاسو ته بیا برې کړه نور مخته مه ځه او پیدا شو داسې ووایه صحیح ده. دا ورته وایي چې if password که مساوي ولا چا سره لا پاسورډ لایک لا 1 2 3 سره صحیح ده. پاسورډ 1 2 3 انټر شو. نو دلته موږ داسې ووایو چې پرنټ کړه like password خليه found password found او بیا یې بریک کړه ځکه چې پاسورډ پاوند شو پیدا شو نو بیا مخ نور ماته سمه ده. نو دلته به اوس تاسو زه تاسو ته شی کول غواړم. ګورئ فار لوپ مخصص دی په دوی کې پاسورډ موږ خپله وریبل جوړ کړی دی او دا پاسورډ خو د برسېره وریبل دی. موږ داسې وایو چې که چېرته دغه پاسورډ چې دلته موږ انټر کوو لکه دغه چې دی دا که چېرته په دغو پاسورډو کې شتون ولرو نو موږ ته ووایو چې پاسورډ پاوند شو او بریک شن مخته ما ځه دا لوپ باندې اوس که زه رن کړم ته یې پاسورډ فاوند دا دی پاسورډ فاوند ځکه چې دا په دوی کې شته دی یو درې که دا بل شی وي بیا موږ ته هېڅ هم نه پرنټوي. ګورئ هېڅ هم نه راته پرنټوي دلته هېڅ. نو د دې کار د بریک دغه دی. زه نور مثالونه هم درکوم. اوس به راځو نور مثالو ته. ډېر ریل ورلډ اګزامپلز دي تاسو غوږ ورته ونیسئ. بل داسې مثال دی چې هغه کوم فیسونه دی تاسو خو د تلیفون د خپل موبایل هغه کله چې تاسو په سترګو باندې جوړ کړی چې سترګې تاسو پیژني کله ورته وګورئ تلیفون دغه پاسورډ چې دا مطلب خلاصېږي او تاسو تلیفون ته ورننه کېدلی شي که نه. دې تر شا کوم کوډ پروت دی راځو دلته یې ښیو. faces is equal to دلته زه په لیست کې دغه فیسونه ورچم. نو فیس مطلب هغه فیس چې دا نه پیژني صحیح ده د بل چا فیس دی د بل چا مخ دی او نو فیس بل فریم یا بل فیس دی ورته وایي چې مطلب فیس لایک فاوند او بل هم نو فیس مطلب نو فیس صحیح ده. دا شو ودلې ورته وایم چې for face and faces صحیح ده. for face and faces a face دا که چېرته مساوي شو له چا سره له فیس فاوند سره صحیح ده. هغه فیس چې رښتیا موږ ورپېژندلی دی د هغې سره مساوي شو نو موږ ته داسې باید پرنټ کړ چې څه شی unlock پون تلیفون باید خلاص شي که نه unlock پون او بریک یې که نور فریمونه چې کوم دي نور عکسونه چې دي هغه مه ګوره مطلب دا لیکسونه دي او دلته هغه د پیس هغه د مخ کواره
هغه د سترګو کوم چې سترګو جوړ کړی دی هغه دا نو دلته موږ ټول پیسونه په دغه پیس کې راواچول نو کدا یې مرتبه چې چیرته دغه فیس چې دلته دی په دغه کې چې کوم پیس دی هغه کوم مساوي شو د فیس فاوند سره دغه سره نو موږ ته وایي چې مطلب تلیفون خلاص شو او بریک یې نور مخ ته مازه صحیح ده نو ورته وګورئ دا دی unlock face په دې ډول سره بریک کار کوي اوس راځو کنټینیو ته صحیح ده ډېر مهم اگزامپلز دي تاسو باید خواري به وکړئ او زیات کوشش وکړئ ترڅو تاسو خپل امپلیمنٹ کړئ اوس راځو زه کنټینیو ته راځم کنټینیو دا سیده مو تاسو کغواړو یو شای سکیپ کړو یو میسج نه غواړو چې اضافه دي شي هغه سکیپ کړو بل اټریشن ته لاړ شو یو اټریشن سکیپ کوو بل اټریشن ته ځو دغه لپاره مو کنټینیو کارو لکه مو تاسو ایمیل نه مو ته راځي سپام او ناټ سپام دي کنه دا سپام ایمیل نه هغه چې دروغ ایمیل نه وي او مو تاسو ما سره غولوي هغه ایمیل نه باندې مو ټلیفون ته بخیران شي هغه باندې مو سکیورټي ولګو هغه څنګه هغه داسې messages is equal to that is ورته چې مطلب hello یو مسیج دی صحیح ده یو ایمیل دی بل وی بای ناو داسې دغه ته ویل کېږي سپام ایمیلونه صحیح ده دا رقم او بل دی لایک how are you او همدارنګه بل دی لایک free money دغه د غوړو مسیجونه چې کوم دی هغه څنګه دی سپام دی صحیح ده نو دغه بعد مو ډیټیک کړو د مو سیستم وبېژني نو موږ داسې ورته وایو چې فار میسج کوم دی میسج ان میسیجز صحیح ده دا مره وخت میسج مو واچو دلته ورته وایو چې اف چیرته څنګه دغه علامه دی ول دی ان میسج کې وي میسج کې دغه علامه وي نو ته موږ ته کنټینیو وکړه کنټینیو دا سکیپ کا دا موږ ته مرکه یا خو موږ ته فقط هغه سم ایمیل نه میته راوخیا پرینټ کړه مطلب میسج دا ایمیل نه میته څنګه راوخیا اوس چې چیرته پرینټ کړئ دا هغه ایمیل نه چې هغه علامه نه وي کې نوٹ سپام هغه میته راوخیا دا او دا میته راونه کړه دا موږ ګور سکیورټي په ولګوا چې دا ایمیل نه میته مرخیا ځکه هغه د غوړو ایمیلونه وي او مو تاسو ځوانان هم رسوي زموږ ډاټا زموږ هرڅه هیکران دا ډېر استعمالوي نو تاسو دلته سکیورټي په ولګوله په دوه درې لاینه کوډ کې یعنی کنټینیو دغه دا چې سکیپ کا هغه مو ته مرکه پوه شوې دې لپاره دا وکړو اوس یعنی زه بل مثال تاسو ته راځم کله چې مو په AI کې دا ډېر خوندور مثالونه د هیڅ کې تاسو نه کاروي تاسو باید لږ ورته متوجه اوسئ صحیح نه او خپل ځان سره پریکټیس وکړئ موږ کله چې په AI کې ماډل ټرین کوو هغه په زیاته ډیټا باندې ټرین کوو نو هغه ډیټا باید اول ورته کلین کو پاکای کو د هغې څخه وروسته بعد انالایز کړو ډیټا نو سره کم یې کلین کوي موږ څنګه دغه ډیټا کلین کولی شو داسې کلین کولی شو لایک ایجز 3 صحیح ده پیجز کې 20 دی او -5 دی او 30 دی او 45 دی like 45 44 او داسې -3 داسې دلته اوس کړه دا کلین نه ده دې کې ماینس عمرونه ایجم هم شته دي یعنی په غلطۍ کې انټر شوي دغه باید پاکه شي د دې پاکولو لپاره داسې وي چې فار څه شی for age and ages صحیح ده نو if ګره ټول ایجونه چې کوم دي د ټول ایجونه دا مو په دوه کې راوچول په دوه کې راوچول دا څورته وي فور کچیرته دا ایج کوم دی ایج دا کوچنای له څه لا صفر شو دا که صفر نه کوچنای وو نو مو ته کنټینیو کا هغه مو ته سکیپ کا مو ته فقط اسام نمبر راوخه هغه سام ایجونه چې هغه ماینس نه دی چې پرینټ کړه ګره هغه پاک ایجونه کوم چې ماینس نه دی ماینس چې دی هغه ټول سکیپ کړه که هر څومره وي په زرها هم وي دا ټول سکیپ کو هغه سامي ممکنه ایجونه چې کوم هغه پرختیا سره پرختیا امرونه دي مثبت دي هغه مته راکوي دا کنټینیو مطلب سکیپ کوي یو ایټریشن صحیح ده نو هله دا چې په شی کله چې موږ دا ماډل ټرین کوو د دې لپاره موږ دا کاروو بل یو ډیر خوندور مثال دی چې ویډیو ویدان شي ځکه زه لږ زر کار وکړم
تاسو خپل بیا دا وکړئ لایزان سره ګورئ سیلف ډرایوینګ کارز تاسو به نمونه اوریدلی وي په خپله چې موټر ځي سمه ده په خپله چې موټر ځي بدون د موټروان څخه هغه څنګه کولی شي چې یو ابجکټ ډیټیک کړو چې زه اوس په دوی باندې ورشم انسان ته چې کله ورسي هغه ودرېږي ولې ودرېږي ځکه موږ په کوډ کې ورته ویلي چې دا داسې وکړي هغه موږ څنګه ورته ویلي هغه موږ داسې ورته ویلي موږ ابجکټس تر مخ ورپېژندلي صحیح ده objects په تمخ ورپېژنې چې مطلب روډ دی او بل هم لایک ټری دا ونه صحیح ده او همداسې لایک برډ مرغۍ داسې وي او همداسې هیومن دی انسان هیومن دی او همداسې نور صحیح ده نو دغه objectونه موږ وروپېژندل کله چې موږ وروپېژندل داسې اوس ورته وایو چې for obj in objects صحیح ده in objects ښه نو څه نه وکړه if د obj چې کوم دی دا که مساوي له bird سره شو نو ته څه نه وکړه ته کنټینیو شه د دې په کیسه کې مطلب ما که داسې سکیپ کړه مرغۍ چې مخ ته درغله ته پرې ورڅه خو که چېرته obj دا څه شو د مساوي په هیومن سره شو انسان مخ ته درغلو نو ته څه نه وکړه ته داسې وکړه چې لومړی یو مسیج ډسپلی کړه د وارنینګ لپاره چې لایک سټاپ کار په دې ډول سره بیا بریک شه ور هم کنټینیو په دې هغه کې استعمال شو هم بریک اوس که چېرته موږ تاسو رن کړو وي سټاپ کار ځکه چې هیومن دلته موږ ورپېژندلی دی هیومن مخې ته راغلو نو موږ ورته ووایو چې دا رقم شه نو په دغه ډول سره هغه موټر چې پخپله ځي هغه دا ډول کوډ په سټ کې ورته شوی وي که چېرته تاسو له موږ سره پاتې شئ انشاءالله تعالی دغه پروجیکټ زموږ عملي کوو په وروسته ویډیوانو کې کله چې اوپن سیمې ته ورغلو هلته موږ تاسو هر څه ورپېژنو خپل کوډ ته صحیح ده او مخ ته بځو اوس یو شی پاتې شول پاس په داسې وخت کې استعمالېږي لکه زه چې تاسو وایم چې if obj وخیا if obj pass دغه اوس که نو چې مطلب په دغه ځای کې صحیح ده په دې بلاک کې پاس ته کوډ وکړو اوس یې نه کوو اعلان نور کوډ کوو نو دلته پاس ځکه چې موږ د غلطي رانه کړو دا ور هېڅ ونه لیکو موږ د غلطي کوي نو پاس د دې لپاره چې غلطي موږ رانه کړو او وروسته موږ تاسو دغه کوډ ولیکو پایتون ته وایي چې دلته زه اوس کوډ نه لیکم دغې ته بیا پاس ته کوډ لیکم نو دلته به ته پاس ورته استعمالوي دا په کلاسو کې هم دا استعمالي کلاسونه خو موږ نه دي ویلي لکه کلاس A د هغې څخه وروسته دلته ورته وایي چې پاس نور خپل کار ته دی لاندې په فنکشن کې هم داسې ویل کېږي مطلب فنکشن A دلته اوس ورته ووایم چې لایک پاس غیر هېڅ غلطي را نه راکوي نو پاس ته په دغو کې ځان ته کوډ کړو په دغو کې ځان ته کوډ کړو په دغو کې ځان ته کوډ کړو نو مطلب د دې دغه دی چې څه لیکېږي زه اوس کار نه کېږم پاس ته کار کوم پایتون ته مې ووایو نو دا اوس درڅه وساته د دې لپاره پاس کاروو نو ملګرو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوي وي نوي معلومات وو ډېر خوندور معلومات وو تاسو ځان سره پریکټیس وکړئ نور هم پریکټیس وکړئ که معلومات مو خوښ شول ویډیو مو خوښ شول چینل سبسکرایب کړئ ملګرو سره شیر کړئ تر څو له دغه خوندورو درسونو څخه خبر شئ هېڅوک تاسو داسې درس نه وایي زه غواړم خپل افغانانو ته په خپله پښتو ژبه هغه څه چې ما زده کړي دي تاسو یې در ورسوم مننه خدای په امان ښې چارې